الرحمن الرحیم ملګرو د احرام تړلو چې کومه طریقه ده دا ډېره لازمي ده. موږ د سفرو کې د حج عمرې سفرو کې لیدلي چې احرام تړلو کې د معتمرینو ته مشکلات وي او هغې وجه دا ده چې دا یو داسې لباس دی چې عام زندګۍ کې دا استعمالیږي نو په ټول سفر کې د هغوی خپل احرام ته خیال وي. کله ذهن کې دی چې احرام رانه وښوېده کله یو کله بل، نو د احرام تړلو چې کوم دی صحیح طریقه تاسو زده کوئ چې ټول سفر کې چې کوم دی ستاسو د احرام طرف ته توجه نه وي. نو د احرام مختلفې طریقې دي خو په هغې ټولو کې آسانه او ډېره بهتره او استره چې هغې سره به ستاسو ستر هم ډېر راشي. نو هغه طریقه چې کوم دی زه اوس تاسو ته ښیم چې دا ګوره د احرام دوه څادرې، یو څادر لاندې استعمالیږي یو بره. لومبۍ خبره خو دا ده چې کله هم تاسو احرام تړئ خپې مکمل کلاو کوئ. هغې وجه دا ده که تاسو په تنګو خپو باندې احرام وتړئ نو بیا به دې کې تاسو قدم نشئ اخیستی. که قدم پکې اخیستی شئ خو په سفر کې جاز ته ختلي، هغه چې کوم دی په وړۍ هلته بسونو ته ختلي، هغې دپاره چې کوم دی خپه بیا لږ ډېره اوچتولي نو هغې کې به تاسو ته بیا مشکلات. نو احرام چې کله هم تاسو تړئ نو لومبۍ خبره دا ده چې خپې ستاسو مکمل کلا وي. د هغې نه بعد دا تاسو ګورئ دا څادر دی، د تړلو وخت کې دا څادر داسې مه راغونډوئ. تړلو وخت کې چې کوم دی څادر خیر دی داسې وي لاندې که ځمکې سره لګي که ګیټو سره لګي نو دا څادر تاسو یو پلو دا دی باقي دغه دی جی دا یو پلو تاسو داسې راولئ. ټیک شوه جي، دا تاسو راوسته داسې، دا بل چې کوم دی داسې تاو کوئ، دا تاسو تاو کو جی. دا دواړه چې کوم دی که یو ځای کېږي ټیک ده، که نه یو ځای کېږي هم صحیح ده. لکه چې بعضې احرامونه داسې وي چې د هغې سایز چې کوم دی کم وي، لکه دا مثلا دلته راونه رسېده خیر دی، دا راونه رسېد، دا اوس چې کوم دی تاسو تاو کوئ. دا تاول شروع کوئ نو چې لاندې چې کوم احرام دی ځمکې سره لګي یا چې کوم دی ګیټو نه لاندې دی هغه به ورو ورو چې کوم دی راوچتېږي. دا تاسو چې کوم دی تاوهئ، دا دې وګوره تاویږي او لاندې نه چې کوم دی ښه صحیح تناسب سره چې کوم دی احرام راوچتېږي. داسې نه کېږي چې د یو طرف احرام چې کوم دی هغه ښکته بل طرف چې کوم دی اوچته، دغه څه مسله پکې نشته. دا تاسو تاوهئ، دا دې جي وګوره تاو شو. اوس جي وګوره دا احرام وتړلی شو، دا چې وتړلی شو دې باندې به تاسو د پاسه بیلټ هم تړئ او حالانکې د بیلټ نه بغیر هم دا وګوره دومره مضبوطوالی دی دا چې کوم دی او ستر یې دومره دی چې وګوره دا کپړه دا چې مکمل داسې راتاو شي نو چې کوم دی ستر نه ښکاره کېږي. نو دې طریقې سره او قدم اغوستل دغه وګوره قدم چې کوم دی ښه مکمل پکې اغوستی شي نو قدم کې هم درته څه مشکلات نشته، ستر یې مکمل دی، مضبوطوالی هم دی او د دې دپاره د پاسه بیا چې کوم دی بیلټ هم وتړلی شي نو نور هم چې کوم دی مضبوطوالی راشي. نو جی دا یو دغه شو. دوباره چې کوم دی آسانه طریقه ده، ګوره دا یو پلو جی دا داسې کوئ دا داسې کوئ دا رامات کوئ جی بس دغه چې کوم دی دغه شو. دا یو څادر شو جی او بل څادر د احرام هغه څه مشکله نه ده څنګه چې عام څادر په سرولی شي نو هغه به چې کوم دی داسې په سر کوئ. دا ستاسو چې کوم دی احرام شو. صحیح دی انشاءالله چې کوم دی د عمرې عملي تربیت کوو نو هغې کې به بیا تاسو ته ووایي چې کوم وخت کې به تاسو سر ښکاره کوئ، استبا به کوم وخت کې کوئ، وږه به کوم ټایم کې ښکاره کوئ. خو بهرحال دا ستاسو د احرام د تړلو چې کوم دی طریقه شو.